السلام علیکم. لکه څه ډول چې تاسو ته معلومه ده او زما د تیرو ویډیوګانو په تعقیب سره به تاسو په دې پوه شوي یاستئ چې د ماشومانو یا د انسانانو د رواني ستونزو کورني یا د په کور دننه رواني ستونزو لاملونه څه شی دي. نو په همدې ارتباط یا د همدې پخوانیو ویډیوګانو په تعقیب سره نن د رواني ستونزو د ډیپریشن یا د ژور خفګان د رامنځته کیدو په نورو عواملو باندې غږیږو. ابتدایي عواملو باندې البته چې هغه د کور بهر په انسان باندې تاثیر کوي او د هغه انسان ستونزې بهرنۍ ستونزې له کوره بهر سړی دې ته مجبوروي چې انسان بدن دې ته قیل کېږي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. نو لومړنۍ ستونزه د دې چې په بهر کې انسان ماشومانو څنګه موږ کنټرول کړو، څنګه له کومو شیانو څخه یې وساتو چې تر څو په د رواني ناروغیو ښکار نه شي. لومړی خو دا ده چې هغوی باید له داسې خلکو سره ناسته پاسته ولري چې هغوی مثبت فکر لري. زموږ ماشومان باید له هغه چا سره په بهر کې ناسته او پاسته یا لوبې یا هم د هغوی سره ساتیری ونه کوي چې هغه د منفي فکر والا وي، یا هم د داسې کورنۍ کې وي چې هغه دغه کورنۍ څخه د دوی په ذهن کې دا انتقال شوي وي چې هر وخت د ماشومانو سره جنګ کوي. یعنې په کور کې چې شاید جنګونه ډېر وي، هغه خلک هغه ماشومان بیا په بهر کې د نورو ماشومانو سره هم جنګونه کوي. نو لومړی ګام خو دغه دی چې باید خپل ماشومان د په بهر کې د هغو ماشومانو د لوبو څخه منع کړئ چې هغوی هر وخت جنګ کوي، هر وخت په یو کوچني شي باندې له هغوی نورو ماشومانو سره کنځاوې او بدې ردې وایي سره. دومه خبره دا ده چې ماشومانو چې کله تر یو حده پورې ورسېدل، پوه شوئ چې د بلوغ تر حده ورسېدل، ماشومان مو له هغو خلکو سره مه پرېږدئ چې د عمرونه ډېر وي. یعنې د هغو خلکو عمرونه یې چې ډېر وي، هغه خلک زیاتره خپلو خواهشاتو د ضرورت د رفع کولو په خاطر د نورو ماشومانو د نورو هغو چې له دوی سره په ټولنه کې په ماحول کې ژوند کوي، دوی د هغوی څخه په سوء استفادې خپل نفسي خواهشات پوره کوي یا د بدو غوښتنو په دغه سره د دوی ذهن تر خپل فوکوس تمرکز لاندې راولي تر څو هغوی بدو غوښتنو منلو ته مجبور کړي. نو دغه تر ټولو مهمه خبره ده چې د یو انسان د یوه ماشوم چې عمر یې د بلوغ تر کچې رسېدلی وي او یو بل څوک د هغه څخه د نامشروع اړیکو د ساتلو غوښتنه وکړي، نو په مکمله توګه د دغه انسان ذهن په منفي طرف ځي او دغه انسان په مکمله توګه د ذهني ناروغیو ښکار جوړیږي. نو هر وخت دپاره خپل ماشومان له دغسې خلکو څخه چې عمرونه یې زیات دي او یا هم د دوی د ماشومانو عمرونه کم وي له بهر خلکو سره مه پرېږدئ او هر وخت دپاره دوی ته داسې یو چاپېریال مساعد کړئ چې هم په کور کې او هم په بهر کې د خپلو ضرورتونو د کمښت احساس ونه کوي. خپل ماشومان مو په اسلامي شرعي په دیني پوهه باندې سمبال کړئ، په اسلام باندې قوي عقیده ورکړئ، په اسلام باندې د اسلام دین په یو ډیره خواره مینهناکه توګه ور وپېژنئ، د عبادت کولو طریقې ور زده کړئ تر څو د عبادت کولو سره سم د دوی ذهن تل نورماله اوسي. نو که چیرې دوی عقیده په اسلام په عبادت په خدای تعالی قوي وي، نو دغه انسانان تل په خدای تعالی باور وي، دی تل داسې فکر کوي چې هر څه د الله جل جلاله په لاس کې دي، دا د تقدیر فیصلې دي او که هر څه په ژوند کې کیږي نو دا د الله خوښه ده. یعنې دوی په هغه باندې سوچ نه کوي، فکر نه کوي، یعنې دوی کوشش کوي چې فکر په هغه باندې ونه کوي ځکه چې هغه د خدای خوښه ده او تاسو ورته ذهن داسې جوړ کړی دی چې هغه په اسلامي اوامرو باندې ولاړ دی، هغه په اسلامي حقوقاتو باندې ولاړ دی، نو دوی به هیڅکله بیا د ډیپریشن او یا هم د ژور له خفګان سره مخ نه شي. بله مهمه موضوع چې تاسو کله خپل ماشومان له ډیپریشن او یا هم د ژور خفګان له ناروغیو څخه غواړئ چې وساتئ هغه هم له کور څخه بهر، هغه دا ده چې د هغوی اقتصادي ستونزو ته وګورئ. په بهر کې کله چې دوی نور ماشومان نور د خپل
عمر مطابق د دوی هغه ملګري انډیوالان ګوري او له دوی سره شیان وي، له دوی سره بعضې لکه د ژمي وسایل دي، لکه بوټونه دي، لکه د سپورټ دپاره بعضې لوازم دي، هغوی لري مګر ستاسو له بچیانو سره نه وي، نو دوی د کمبختۍ وبخښئ د خپل ځان د کمبودۍ احساس کوي. په دغه وخت کې دوی تاسو ته خپل ځان ته د کمزورۍ احساس کوي، فکر کوي چې دا شی چې زموږ ملګری، زموږ دوست، زموږ ګاونډي لري له ما سره ولې نشته. نو کوشش وکوئ چې د خپلو ماشومانو دپاره دغسې تر یو حده پورې داسې زمینه مساعده کوي چې له نورو سره یې سیال کوي، او که سیال کولی یې نه شئ بیا نو کوشش وکړئ چې له هغو خلکو سره یې په لاره پرېنږدئ، کوم چا سره چې تاسو سیال کول جوړېدل د وسه نه یې پوره. نو ماشومان مو له هغوی سره مه پرېږدئ، ماشومان مو بیا نو په دغسې یو ماحول کې د هغو دپاره د ژوند د ملګرتیا جوړولو د یو چا سره زمینه برابره کړئ چې هغه ستاسو د ماشومانو او ستاسو د اقتصادي وضعیت سیال خلک اوسي. ورسره په څنګ کې د کورنۍ جنګونه خو مو مخکې بیان کړل چې کورنۍ شخړې، کورنۍ ستونزې، کله چې په کورنۍ کې ستونزې، شخړې، جنګ دغې هغه خو مو مخکې بیان کړل، خو اوس په کور له کوره بهر موضوعاتو باندې دغه یو څو نکتې ما درته وویلې. نو په راتلونکي کې به انشاءالله بیا هم په هغه موضوعاتو باندې زه یو څه ویمه، معلومات به راجمع کومه چې خپلو ماشومانو څنګه وکولی شو چې د خپلو ماشومانو د رواني ستونزو د مخنیوي دپاره دغه اقدامات موږ واخلو، او تر څو خپل ماشومان مو له رواني ډپریشن، سټریس او همداشان انزایټي څخه په امان اوسي. ورسره په څنګ کې اخري خبره دا کوم چې زموږ په ملک کې ډیره ضرور ده، دا چې زموږ په ملک کې د بروتو بویونه دي، دا چې زموږ په ملک کې د ککړه هوا ده، دا چې زموږ په ملک کې نه امني ده، وژنه ده، وینې دي، فقر ده. نو د دغو شیانو سره سره که موږ بیا هم دغه مخکې ذکر شوو عواملو ته لکه ما چې درته وویلې پام ونه کړو، نو 100% امکان لري چې زموږ ماشومان په رواني ناروغۍ باندې اخته شي. نو رواني ناروغۍ داسې ناروغۍ دي چې انسانان له پرمختګ څخه منع کوي، په ژوند کې له تمدن، په ژوند کې د خوبیو د لاسته راوړلو دوی نه هیلې کوي. خو خیر وروسته به زه انشاءالله په یو بله ویډیو کې د ډپریشن د ستونزو چې مثلا دا څه ډول ناروغي ده، څه ډول مشکلات د انسان په وجود کې سړی احساسوي، په دې وغږیږم. نو فی الحال په همدغه موضوع چې ما درته د کوره بهر عوامل بیان کړل د ډپریشن د مخنیوي او د خپلو ماشومانو د محفوظ ساتلو په خاطر، نو ورسره په څنګ کې زما چینل هم سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو صادقانه له خپل ولس سره هغه څه مو چې په وس کې کیږي خپل خدمت او خپل هغه د وس مطابق مسؤلیت مو ادا کړی وي.